قبایلی سیمو کې د پولیسو او د پټوار نظام پر ضد خلکو کې تاو تریخوالی ورځ په ورځ سیوا کېږي چې د عثمانزای او احمدزای وزیر قبیلو د خصادارو او مشرانو سره عام خلک هم قبایلی سیمو کې د نوو بدلونونو پر ضد راوتلي او د ډول په ډنګ بنو کې یوه احتجاجي جرګه کړې ده د ملک میر شامات خان او ملک ماویس خان په مشرۍ کې را جوړه کړې شوې دې جرګه کې مشرانو دا پریکړه وکړه دوی قبایلی سیمو کې د پولیس او پټوار نظام په ګډون هیڅ ډول بدلونونو او اصلاحاتو منلو ته تیار نه دي مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د عوامو نه د نیکات نظام او روایاتو تروړلو هڅه نه کوي دا سیستم په میش کې چلا دا میش کې داسې کې خبر دي چې دغه حکومت ته ډېر په تکلیفونه جوړ شي دا کې نه ډېرې کې خبر دي ډېر معاملات هغه نه لکه دغه وایي چې مقبوضه کشمیر زونه جوړ شي نو به دا شانو د میر د بیرام کمینه سنس اسینه میر باندې جنگ وخته ده جنگ باندې مسرت کړی ده قسمه کې صورت کې میر سره منل لہذا اوس میر بال بچ خو ربینه میر بال بچ مستقبل ته وسی پولیس نظام میر نه مانی پټوار نظام نه مانی او چې په دامه سر درمي کا میر بازار درمي او دا خبره میر نه مانی او یغینا بعدا کته ضرورت وي د نره فرص میر نره برتی وکړو چې میر زیاتای شي او میر شي خپل مخاویني د بنو نیم قبایلی سیمو د خصادارو کمیټې مشر صوبیدار میجر ملک شیر اکبر خان وایي حکومت کچرته په خپل ضد باندې کلک ودرېږي نو د دې سره سخته بخواندي او بد اعتمادي رامیاسته کېدلی شي ځکه چې قبایل نور په خپل ځان د تجربو کولو ته تیار نه دي بل عمران خان چې زو ډي ار سی ته جو ډي ار سی غا سیستم چې ځای دا میر فلانې نه کې 2-3 کوله مخکې جوړ کړی دا جرګه سیستم د کلن یې ویني می جرګه سیستم برقرار غوړي او خپل قبایل خصادار لوی برقرار غوړي خپل ملک برقرار غوړي میر پټوار سیستم نه غوړي په دې موقع مشرانو او خصادارو دا هم وویل دوی به د ټولو قبایلی سیمو په سطح او ملاتړ یو نه ختمېدونکي احتجاج پیل کوي ګوهر وزیر خیبر نیوز بنو